بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې موږ یو کمپیوټر کې وینډو انسټال کړي، وینډو نو وروسته څه پروګرامونو انسټالیشن ضروری ده. نو د هغه انسټالیشن طریقه نن ښودل کیږي او زه په مختصره توګه د طریقې تاسو خدمت کې عرض کوم. یو لاغې نه ضروری شی دا د وینرار پروګرام به انسټال شي. وینرار پروګرام چې دا یو داسې پروګرام ده په دې کې موږ سافټویر ځکه ساتو په دې را زیپ ته اچو د دې لپاره چې هغه به وایرس نه وهي. کله کمپیوټر وایرس وهي نو دا وایرس بیا د زیپ فایل ته سرایت نه کوي، نو د زیپ فایل نه خرابوي. په همدې خاطر باندې مختلف پروګرامونه چې کله له یو ځای نه بل ځای ته نقل کیږي، یو اس بي کې یا بل هارد ډیسک کې یا بل توسط باندې، نو هغه د وینرار په توسط یعنی وینرار ته ورنقل شي. وینرار داسې یو شی دی لکه فرضاً تاسو یو شاپر کې یو شی واچوي او له بهر نه د باران او د خاورو د دوړو له هر څه نه محفوظ شي. نو دلته دا شی داسې چې هغه یو خو د دې سایز کم شي او بل د هغې غټه دی چې هغې باندې وایرس اثر نه کوي، وایرس نه ورځي. که ټول کمپیوټر وایرس ونیسي نو زیپ فایل ته ډېر په مشکله په سلو کې یو 5% 10% چانس دی چې سرایت ورته وکړي. نو اول به انشاءالله وینرار ځکه دا ټول پروګرامونه ما بعد کې چې موږ انسټالوو هغه په وینرار کې، نو تاسو باید وینرار وپېژنئ. بیا افیس مختلف دي. 2019 نن سبا روان ده، 1410 ده، 9 ده، مختلف افیسونه دي. یو دوه به انسټال کوو به تاسو طریقه یاد شي. بیا ورته فونټ دغه رسم الخطونه ته ویل کېږي، لکه دا 9 درس دا یو خاص رسم الخط داسې مختلف دي. بسم الله الرحمن الرحیم دا بره لیکلي، دا بیا بل رسم الخط ده. نو مختلف رسم الخطونه کمپیوټر ته راوړل چې کله افیس انسټال کړئ نو دا فونټ په انسټال کې عین وروسته تاسو هغې نه استفاده کولی شئ. دریم دا ده موږ تاسو دیني کتابونه زیاتره استعمالوو، هغې نه کمپیوټر کې استفاده کوو. شامله ورته وایي، د هغې یو مجموعه ده، مختلف نومونو باندې مکتبه مکنون ده، نور جبریل ده، ډېرې د کتابخانې نن سبا جوړې شوي دي. یو مشهوره په هغې کې شامله ده، نو د شاملې انسټالیشن طریقه به انشاءالله تشریح شي. دریم دا اخري موږ کله لیکنه وکړو او دا پرنټوو، نو پرنټ کې ډېر کسان له مشکلاتو سره مخ وي، نو د همغه د حل لپاره موږ د پرنټر د انسټالیشن طریقه هم دلته ښیو. نو دلته وینرار پروګرام ده. اول ځو وینرار ته، کله چې دغه یو باید تاسو یو فولډر جوړ کړئ. لکه دلته اوس یو فولډر جوړ ده، هغې ته تاسو نوم ورته ورکړئ سافټویر. نو کوم پروګرامونه چې تاسو ډېر ضرورت یا به د فولډر کې پراته او که کله هم ضرورت ولرو هغه به د فولډر نه تاسو انسټالوئ. اوس موږ دلته وینرار پروګرام ده، دا دلته تیار پروت ده. دا د وینرار نښه ده، دا کتابونو شکل کې. وینزیپ هم درته ویل کېږي، وینرار هم ورته ویل کېږي، او پاور آی اس او هغه هم تقریبا همداسې کار کوي. 3-4 نومونه یې دي او تقریبا ټول یو قسم کار کوي. اول خو دا ده چې دا دغه فولډر ده، دا فولډر موږ دغه کې زیپ ته یې نقل کوو. دا چې کله موږ زیپ ته نقل کوو نو څنګه یې نقل کوو، دلته به دې باندې رایټ کلیک کوو او دلته به ورته ولیکو ایډ ټو ارچیو. ارچیو وایي دغه لکه هغه جمع شوی فایل ته ویل کېږي، کوم فایل چې دغه شوی لکه غوټه شوی د هغې سایز هم د هغې په توسط کمیږي، نو هغې ته ورته خبره دې روانه وه. که کله موږ غواړو اوس دا فولډر ده، دا زیپ ته واړوو، یا یو فایل د تاسو دا فایل د فرست جلد دا یو فایل دا زه زیپ ته اړوم، نو هغه دلته یو خو دې تر ټولو ښه طریقه دا ده سینډ ټو کمپریس زیپ فایل. دا کمپریس داسې لکه یو څه تاسو به بوس لیدلی چې هغه ماشین په ذریعه یې پریس کړي، ډېر زیات یو من بوس یې په هغه یو کاټن غوندې شي کې ځای کړي. نو دا پریس دلته کمپیوټر کې هم همداسې مثال لري، ډېر قوي فایل ده. لکه اوس شامله موږ انسټالوو، ما سره چې زیپ فایل د شاملې ده هغه 3 جی بي ده، خو کله چې موږ دا انسټال کړو دې نه 15 جی بي 20 جی بي جوړه شي. نو د زیپ دا فایده یې چې هغه سایز هم کم شي، کمپیوټر کې ځای هم کم ونیسي، لکه کم ځای نیسي، او بل دا د وایرس یې نه وهي. نو موږ دا فایل زیپ ته لیږو، دا زه دلته کلیک کوم اتومات شکل سره دا اصلي فایل شو، دا زیپ دی هغه جوړ شولو. که دا فولډر زه زیپ ته لیږم هغه هم همداسې تر ټولو ښه طریقه دا ده، دلته سینډ ټو زیپ یې کوي. تاسو زیپ ته ووهل، دا ګوره اوس دلته یې مسله دا ورکړله
دې کې پښتو حروف سي د نوم کې نه مني. که تاسو کله یو فایل جوړوي او داسې مشکل ورکوي هغه کې پښتو حروف نه استعمالوي. او بل په مجموع کې به تاسو کوشش کوئ چې کله کمپیوټر ته یو فولډر یا فایل ته نمونه ورکوي هغه کې انګریزي نمونه ورکوي. د هغې فایده دا د ریکوري په وخت کې هم د دې ډېر زیات رول وي. هغه نمونه چې انګریزي اخیستي وي انګریزي کې ورکړل شوی هغه اسانه ریکور کېږي. او که کوم پښتو حروف یې ت بالخصوص نون لیکلی ګاپ لیکلی ړې لیکلی شین لیکلی هغه ریکوري کې مشکل ورکوي هغه فایل بیا نه ریکور کېږي. د ریکور دا چې کله کمپیوټر دا فایل ډیلیټ شي ختم شي او تا بیا ضروري په کار هغه ریکور کوي نو هغه ډیر ضروری خبره ده. باید تاسو نمونه همیشه لپاره داسې نمونه یا خو عربي حروف استعمالوي اول خو انګریزي بهتر ده چې انګریزي کې نمونه ولیکئ. انګریزي نه عربي حروف هم بیا نسبتا کمپیوټر په رسمیت پیژني. په هر تقدیر دا تاسو دا اوس ما فایل دی نه زیپ جوړ کو هر فایل نه تاسو زیپ جوړولای شئ. دی نه جوړوي دی باندې رائټ کلیک کوئ او سند ټو زیپ ورته وایي هغه زیپ ته لاړ شي کنه سند او دلته زیپ پته جوړ شي. بل دا دلته پروګرام چې موږ انسټال کړی ا ټو ارچیو دی په توسط باندې موږ زیپ فایل ته جوړولای شو. مختلفې لارې دي اما تاسو یې پاور آیسو یو پروګرام دغه په ذریعه زیپ کولای شو. نور پروګرامونه دي هغه په ټولو په توسط خدای دې زیپ اسانه مختصره طریقه ده. که ته غواړې یو فایل باندې ډالېږي هغه باندې رائټ کلیک سند ټو زیپ کې د فایده پیدا شي فایل بس تاسو وایرس نه وایي. په هر تقدیر اوس دلته دا پروګرام د وینرار پروګرام د زه انسټالوم. وینرار به څنګه انسټال کوم دلته مې ډبل کلیک کو ګوره دا زیپ دا وینرار پروګرام خلاص شول. دا مستقل پروګرام ده. نو دې پروګرام نه کې استفاده کوي یو خدای ډبل کلیک دلته سیټ اپ فایل به سیټ اپ فایل وچلوه او کته دلته ډبل کلیک نه کوي دا پروګرام دا راکش کړه دلته د زیپ نه حالت نه راوباسي دلته بهر واچول نو دا حالت نه راوته ګوره دا زیپ فایل ده او دا زیپ نه راوته عادي حالت کې کته اوس دین استفاده کول غواړي نو دا به داسې ډبل کلیک او دا یس کې دا پروګرام به انسټال شي. دا انسټال کا وسله زد انسټالیږي یو څو سکند وخت اخلي مخکې سم انسټال شوی دا ما تکرار نه انسټال کوم. دا زیپ پروګرام چې کله انسټال شي دا نن درس چې څوک له کمپیوټر کې بلد هغه ته ډېر ګټور نه کوم کسان چې نابلد دي او نوې کسان هغوی لپاره ان شاء الله ډېر زیات ګټور وي. به هر تقدیر دا وینزیپ فایل او دا په اصطلاح غوټه شوی غوندي یا هغه حالت کې د پریس حالت کې د او داسې دا هغه حالت نه وته نو موږ انسټال کړ. دا یو خبره ان شاء الله دا خبره خو ختم شوله. دین وروسته موږ جو افیس انسټالو نو زه زما دلته خپل کمپیوټر ته ما سره چې د سافټویر په نوم یو فولډر دلته زما او دلته فرضاً زه او لیکم چې افیس ته دلته لاړ شي دا کیبورډ پښتو ده انګلیش ته اړه او دلته افیس دا د افیس 2009 ده دا په وینرار کې ده. اوس که وینرار پروګرام نه انسټال دا نه دغه کیږي خلاصيږي نه دا به داسې خړ پړ غوندې ښکاره کیږي. ځکه ما اول وینرار انسټال کړ ځکه تر څو چې وینرار نه انسټال نو دین وینرار یا وینزیپ نه انسټال نو دین استفاده نشي کېدای. اوس به دا زه ډبل کلیک کوم هغه مینو خلاصه کوم هغه پروګرام خلاص شو دی وینرار پروګرام خلاص شو. اوس دلته افیس کا تاسو غواړئ چې د افیس راکش کړئ او دلته ډیسکټاپ باندې واچوئ هغې نه وروسته انسټالیشن وکړئ او که دې نه ډایرکټ انسټالوئ نو که تاسو ډایرکټ انسټالوئ هم کېدای شي. کله کله دې نه مسله ورکړي بیا یې کش کړئ هلته ډیسکټاپ کې واچوئ یا کش کېدل خو اسانه طریقه ده دې نه کش کړئ. یا دلته ایکسټراکټ مطلب دا د راته انزیپ کړئ. زیپ مطلب دا ده چې بندول او یا پریس کول. ایکسټراکټ مطلب هغې حالت نه ایستل. نو دلته زه دا موقعیت ورته تعینوم چې فرضاً ډیسکټاپ کې راته انزیپ که اوکې که نو دا افیس پروګرام به تاسو ته هلته ډیسکټاپ کې انزیپ کړي لکه څنګه چې وینرار دلته مستقل فولډر یې جوړ کړی و او یا داسې کش کې دلته بره واچوئ دې سره هم دا ایکسټراکټ کېږي همدغه عملیت ترسره کېږي. نو بیا دلته موږ ځو دا افیس پروګرام انسټالو اخر کې ځو دلته سیټ اپ فایل هر افیس کې سیټ اپ دا سیټ اپ به ډبل کلیک کړئ او دلته سیریل نمبر هم ده. ډېر خلک ټلیفون کوي چې یاره دا سیریل نمبر ما سره نشته. کله چې تاسو افیس انسټالوئ هلته خامخا سیریل نمبر ورسره پروت وي همغه سیریل نمبر په نوم باندې ګوره ټي ایکس ټي فایل ده او یا دغه په نوم سی ډي کی په نوم باندې ورسره اس سی ډي او کی نو هغه په نوم باندې فایل ورسره پروت وي هغې نه بیا تاسو فایل راخلئ. اوس به ما ته دا یس به یې کوم او مخکې به ما ته میسج راته کېدی چې راکړي ځکه ما سره دا دی بس اوس دې ځینه دغه غواړي دا سی ډي کی دا دې ځینه راخلو دا به کاپي کوو
ګوره دلته کله کله د افیس کې مشکل نه ورکوي، دلته دا لږ خالي ځای هم سلیکټ شولو. ځینې پروګرامونو کې تاسو کوډ ورکوئ نو کوډ کې دا خالیګاه هم نه مني، دا خالیګاه چې د اضافي راهلکه فکر مې نو دا اضافي خالیګاه به تاسو هیڅ کله نه ورکوئ. دلته خو افیس کې مشکل نه ورکوي، که کله هم داسې یو څه چې مشکل ورکول تاسو وګورئ اول اخر کې هم خالیګاه نه ده راوستې. نو دلته دا پروګرام ته ځو، دلته هغه کوډ ورته ورکوو، پیسټ کوئ او چې څنګه ورکړل دلته ګوره میسج راغی چې دا پاسورډ چې ده یا دا کوډ صحیح ده، نو زه کنټینیو کوم، دا افیس انسټالیږي او بس په مخ ځي. نو دا خو ان شاء الله نور څه دې نه وروسته بیا څه نشته، نور نیکسټ کوئ، دې نه هېڅ مشکل هم نشته، دا افیس انسټالیږي. دې لپاره چې وخت ضایع نه شي نور زه کینسل کوم، دا کینسل شولو، دا کلوز شولو. له دې حالت نه وځو، دا کوډ والا سیریل نمبر فایل دا هم بندو او دا زیپ فایل د افیس زیپ فایل دا هم بندو. افیس دا 2007 افیس ولو، بل موږ سره دلته دغه افیس ته غالبا 2019 افیس ده، نو دا 2019 افیس ده. دا به آی اس او کې دا زیپ سي د کې ډېر قوي فایلونه زیات نه زیات یو څو سو ام بي فایل پکې جوړېدای شي او د داسې د کې بیا حد نه لري، د کې 3 جی بي 5 جی بي څومره فایل وغواړي. نو دا 2019 افیس ده، دا زه ډبل کلیک کوم او د دې لپاره پاور آی اس او انسټالیشن ضروري ده. وینرار په توسط نه خلاصيږي او په وینډو 10 کې به خپل خلاصيږي، هغه اتومات شکل سره انسټال شوی دا پاور آی اس او. زه دا ډبل کلیک کوم نو دا خلاصي، دا اوس پاور آی اس او په توسط باندې خلاص شول او زه غواړم چې دا هغه په توسط نه شي خلاص، بلکې یا پاور آی اس او په توسط خلاصوم یا پاور آی اس او کې به دلته ده. زه ورته وایم چې دا اسه دغه دلته موږ سره سیډروم چې جوړ شوی یو ورچوال ډرایو ورته وای، دا اصلي سیډروم ده، دا تصوراتي سیډروم ده. اسه د پاور آی اس او په توسط باندې دا موقت یعنی په وجود نه لري او دلته د پروګرام لپاره جوړ شوی، هغه سی ډي ته ورواچول فایل. وزه دا ډبل کلیک کوم نو د نو وروسته به دا افیس خلاص شي، افیس 2019 یا بلکې دلته یو ځل دا رائټ کلیک او اوپن کوئ، دا سیډروم ده، دلته دا فایلونه دي، نو دلته به اوس انسټال ورته وهم، الته ما ډایرکټ سی کله سیډروم ډبل کلیک کوم همدا انسټالیشن همدا اپلیکیشن فایل روان شول، دا انسټال شو. بس دلته دا پروګرامونه دي په دې کې تاسو ابل کې درسته سہولت درکوي، دلته درکړی ده. نو کله 2014 افیس انسټالوي، 2019 انسټالوي، 2013 انسټال زه 2019 انتخاب کوم ورته. په دې کې بیا ورډ ایکسل او دا ایکسس د نور پروګرامونه دي، که نور ستانه په کار تاسو کمپیوټر کې ځایم نه دا نور ټیک مارک لري، کو بس دا کوم ټیک مارک چې ورته لګیدلې دغه درې پروګرام به انسټالیږي، دا نور باندې انسټالیږي. نو دا یو ډېر غټ سہولت ده. دلته به انسټال افیس ورته وه او دا به یو 15 دقیقې واخلي افیس به انسټال شي کمپیوټر کې. نو دا د افیس 2019 انسټالیشن ده. دلته لیکلي ان انسټال افیس، اوس ما کمپیوټر کې وخت یې انسټال ده، کزه دا و هم ان انسټال ازول افیس به ختم کله منځه بیا مجبور یم نه وای به انسټالو. اوس به هر تقدیر د انسټالیشن وروسته بیا نور د طریقه کار نشته، هغه وخت واخلي، نو بس صرف انسټال افیس به وه هغه به انسټال شي. دا دلته د افیس 2019 کې یعنی 14 کې 13 کې یو ستونزه راځي، دا یو میاشت لپاره کار کوي یا 13 ورځې لپاره. نو بیا دلته لیکلي دا دلته ګوره لیکلي وو فکس څه شی دی دا څه لیکلي دي. نو دلته دین لاندې بیا تاسو ما ته ښکارېږي ما کمپیوټر لیک سکرین دغه وړوکی ده. نو دلته لاندې سلاړ شو بیا سټپ 1 او سټپ 2 لیکلي دي. نو د دې لپاره چې د افیس یو میاشت نه وروسته خو غیر فعاله کېږي، بیا تاسو لیدلي هغه منوګانې ټولې داسې غیر فعاله وي، لکه دلته چې غیر فعاله دي، په همدې ترتیب باندې هغه غیر فعاله وي. نو د هغوی د فعالیت لپاره چې هغه دوامداره توګه رجسټر شي افیس، نو دا سټپ 1 ده. سټپ 1 کې دلته د اول کنورټ سی آر فایل ده، دا رن ایز اډمنسټریټر به وهي، دا چې رن ایز اډمنسټریټر مو وهل دا یو دقیقه وخت
ساري صاحب आवाज مې قطع شو. نو خبره هم روانه و دلته موږ نت کې لږ مشکل هم راغی یو ځل بند هم شولو دلته سټپ 1 موږ ووهل سټپ 1 نو وروسته بیا سټپ 2 ته ځو او سټپ 2 کې موږ چې کله دلته سټپ 2 ته لاړ شو فرضاً دا فایل ده دې باندې رائټ کلیک او رن ایز ایڈمنسټریټر وو دا یو 2 دقیقې وخت اخلي دین وروسته تاسو افیس هم رجسټر شي وینډو هم رجسټر شي په دې طریقې سره تاسو د افیس که تاسو غواړئ سینټ نه ډاونلوډ کړئ د دې بیا زه لینک درولېږم ماته شخصي کې میسج راولېږئ او تاسو هغه ام بي زیاتې تقریبا 1.5 جی بي ده تاسو نت نه هغه ډاونلوډ کړئ او بیا همدغه سټپ 1 او سټپ 2 هم ورسره هم دې ترتیب باندې هغه تاسو رجسټر کولای شئ نو دا ډیره ښه طریقه ده د افیس هم کامیاب افیس ده هم دې نه استفاده کولای شئ دا د افیس موضوع ختم شوله موږ تاسو درس کې دلته لیکلي ول وینرار مو تشریح شو افیس هم تشریح شو دریم دلته فونټس دي فونټس موږ تاسو ته وایي دا رسم الخطونو ته ویل کیږي کوم غواړو کمپیوټر کې رسم الخطونه راولو نو څنګه به راولو فرضاً دلته ما سره ای کې دلته رسم الخطونه دي فونټس دي دا فونټ باندې کنټرول انسټالوي یا یو څو فونټونه په کار یا غو انسټالوي نو تاسو فونټ باندې رائټ کلیک کوئ هغه فونټونه به انتخاب کړئ او دلته به ورته انسټال اسی کله انسټال کو ما سره تیار انسټال دلته لیکلي چې هغه مخکې انسټال شوی دی ریپلیس کوم هغه په ځای دا نه نو کیس مطلب دا نه وي اوس خو تحصیل دی حاصل د ګټه نه کوي نو دا کار مکو لکه دا ما مخکې انسټال کړی دی همداسې که تاسو غواړئ چې ډیر دلته دا سلیکټ کړئ دا ټول رائټ کلیک او دلته انسټال ورته ووهئ دا د فونټ انسټالیدو طریقه ده ډیر اسانه طریقه ده څه مشکل هم نه لري او تاسو بیا چې کله فونټونه انسټال کړئ بیا چې ورډ پروګرام ته لاړ شئ دلته به هغه فونټونه راغلي هغې نه بیا تاسو استفاده کولی شئ ډیزاین کې او هر څه کې مختلف قسمه دلته دغه د تاسو کومه لیکنه انتخاب کړئ هماغه رسم الخط یا هغه سایز لکه دا شامله ګوره بل سایز شو دا بل ډیزاین شو مختلف قسم لیک دودونه دي یعنی د لیکنې هغه سټایلونه دي دا فونټس مو شلو د پسې شامله ده شامله هم ډېر اکثر مول صاحبان له ډېر مشکل سره مخ شامله لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل د افیس زیپ ولو یا د دغه افیس زیپ پروګرام ولو نو همداسې د شامله هم زیپ پروګرام ده زه هغې لپاره بیا مای کمپیوټر ته ځم مای کمپیوټر کې دلته لوکل دغه ته ځم دلته سافټویر ته ځم او په سافټویر کې بیا دلته اس به ورته ووهم چې دا شامله په نوم باندې دا شامله د 10,000 او دا شامله د کمزوري د کم دغه دا موږ ګوره تاسو که فکر زیپ کې ده دا به زه ډبل کلیک کوم دا وینرار کې براته دا فایل پروګرام خلاص شي اوس دا ګوره دلته د چینایي ژبه غوندې ښکاره شوله د دې وجه دا ده چې ما سره ډیفالت لینګویج عربي نه ده همیشه لپاره که کلم تاسو دلته د دې ځای په عربي کې لیکلی شي شامله نو که تاسو غواړئ چې دا په عربي کې ولیکل شي هغې لپاره ما اول درس کې ما ښودلې وله او دلته به لاړ شئ تاسو کنټرول پینل ته به لاړ شئ او کنټرول پینل کې به تاسو دلته لاړ شئ لینګویج ته او لینګویج کې به دلته بیا لینګویج ته لاړ شئ چې کله لینګویج ته چې کله لاړ شئ نو ایډوانس سیټینګ ده ایډوانس سیټینګ کې به بیا تاسو دلته لاړ شئ دا او بیا به دلته کاپي دلته به تاسو عربي ورته انتخاب کړئ دلته عربي انتخاب کړئ اوکې به کې اوس تاسو نه کمپیوټر ریسټارټ غواړي
دلته به ریسټارټ شي. اوس که زه ریسټارټ کوم موږ تاسو ټول درس خرابېږي، همدې خاطر باندې زه ریسټارټ نه تېرېږم او دا کینسل کوم. نو دا ډیفالت لینګویج عربي سعودي عرب ورته انتخابول د شاملې لپاره نهایت ضروري امر ده. نو په همدې خاطر باندې دا دلته به راځي او دا به انتخابوي. اوس زه دا کینسل کوم او دې نه تېرېږم او بیا دلته ځو دلته دې نه زه تېرېږم لاړو دلته بیا هغه شاملې فایل ته. نو شامله فایل بیا دلته په دې مشکل خو ان شاء الله تاسو پوه شئ چې دا ولې داسې ډبي ډبي غوندې راغی. نو دلته چې موږ ډیفالت لینګویج ورته انتخاب کړی دغه نه وروسته بیا دا سمیږي. اوس ایکسټرا کوم دا چې زه دلته ایکسټرا ورته وهم او دا فایل چې دا کته تاسو وکتل دا 3 جی بي او زه به اوس تاسو ته هم ښیم دا 3 جی بي او دا ایکسټرا کوم دلته موقعیت ورته تعین کړئ. ډیسکټاپ نه دا ډي کې فردن زه ډي کې دل کوم اوکې به کوم دا یو څه دغه روان سي بس ایکسټراکشن عملیه شروع شي فایل ایکسټراکټ کیږي دا لږ وخت اخلي طبعا دا تقریبا 15 جی بي پورې ځای نیسي. مالته تاسو هغه پارټیشن هم ګورئ چې هغه کې کم از کم 15 جی بي ځای وي. نو هغه مرزای چې پکې ولو بس عین وروسته تاسو هغه پارټیشن ته دا انسټالوي. زه دا اوس کینسل کوم ځکه وخت اخلي او نو دا د شاملې د انسټالیشن طریقه و هغه لپاره ضروری هغه ځای اوسه ډیفالت لینګویج ورته عربي انتخاب کړئ او بیا غین وروسته دلته راشي او دا ایکسټراکټ کړئ په دې ترتیب باندې. اوس دلته دا زیپ فایل د ګوره دا تاسو ګوره پراپرټیز کې دې سایز سیده تقریبا 3 جی بي ده 2.19 جی بي یعنی 3 جی بي ده او الته سیده کومه د عملیات تر سره کو دا ما غالبا ډي کې انسټال کړ او ډي کې انسټال شول الته چې اوس مکمل نشو دا هغه ډبي غوندې فایل ده او دا اوس مکمل سي دا تقریبا 15 یا 20 جی بي جوړیږي او بیا چې دلته د دې منستلار چې د کې سیټ اپ فایل اوس دا سیټ اپ فایل دلته دا سیټ اپ فایل چې تاسو وچلوي عین وروسته به شامله فعال کیږي. دا اوس مکمل نه د انسټالیشن دا سیټ اپ فایل اسانه چلیږي خو دلته اوس که دا سیټ اپ فایل موږ چلو دا کار نه ورکوي ځکه د لینک کې دغه سیده غیر رسمي ژبه ده. نو دا رابطه اوس که سیټ اپ تاسو وچلوي مشکل ورکوي. نو تاسو ډیفالت لینګویج هم کله انتخاب کړئ د دې فایل نوم به بدل کړئ فرض دې تمام داسې یو نوم ورته ورکړئ چې وخت دغه کې دا نوم دا عربي ډبي غوندې فایل ده دې ته بیا تاسو په خپل عربي کې یا پښتو کې یو نوم ورته ورکړئ یا انګلیش کې ورته ورکړئ دا ورکړه دې نه وروسته بیا که تاسو راسئ سیټ اپ وچلوئ بیا مشکل نه ورکوي. نو دا د شاملې د انسټالیشن طریقه وه ان شاء الله دې باندې تاسو پوه شئ او د نو وروسته بیا اخیری موضوع چې موږ تاسو درس هغه د پرینټر انسټالیشن ده. د پرینټر انسټالیشن چې ده هغه اسانه ده کله چې تاسو پرینټر انسټالوئ نو دلته سافټویر ته ولاړ نو دلته ولاړ چې تاسو ما سره دلته هغه سافټویر نه بلکې دا غالبا په پرینټر کې دی ما دا اوس پرینټر فایل کلم چې تاسو پرینټر بالته فعال کړئ هغه به لګوي نه نو چې هغه نه لګوي او دلته به دا فرضاً لس شل یو قسم د پرینټر ده چې کوم پرینټر سافټویر به تاسو مخکې نه موجود یا یو 0.15 ده یا یو 120 مختلف پرینټر او سافټویر دي دلته نو ته لس شل انسټالول غواړي دا لس شل به ډبل کلیک کوم نو پرینټر په مالته آماده کړی خو کیبل مون کمپیوټر ته نه لګولای دلته به زو دا مخکې تا خپل میسج درکوي چې ستا دغه کیبل ولګوه عین وروسته تاسو بیا کیبل ولګوي او انسټالیشن مکمل شي دا د پرینټر د انسټالیشن طریقه ده. ان شاء الله یو حد پورې به تاسو دینه دا اوس انسټال شي چې انسټالیشن مخکې روان شي دا هم لکه کېدای شي وخت واخلي دا ریپیر که زوړ انسټالیشن یو نو فرش انسټالیشن کوي نیکسټ کوي نیکسټ دا ګوره دلته تاسو نه کیبل وغوښتل اوس کیبل زه ورته ولګوم بس انسټالیشن به د دې منځ کې دا تار باندې ولا زیړه لیک روانه شي او د دې مطلب دا د دې رابطه قائمه شوله. نو دا د پرینټر د انسټالیشن طریقه شوله ان شاء الله دا مو یاد شو. یو مثلا مشکل چې خلک اکثر سره مخ دا ځکه کینسل کوم هغه دا د کلم چې تاسو پرینټر معلومول غواړئ چې ما سره کوم پرینټر انسټال ده نو تاسو بدلته ورته ولیکئ پرینټر فرضاً PRINTER دا پرینټر ورته ولیکل او دلته به ورته ولیکئ پرینټر اینډ سکینر غالبا یا ډیوایس اینډ پرینټر دا به کلیک
دا یو بیا سافټویر پوښتنه کړې ته ودرې چې درس ختم شي که نه. نو دلته دا لس شل پرنټر ما اوس ګوره دلته فعال پرنټر یو ما سره نشته. کله چې پرنټر فعال وي کلم چې پرنټر فعال وي هغه داسې دغه غوندې رنګ یې بدل غوندې. لکه زه دلته ما سره یو پرنټر ایښی زه هغه لګوم مې آن کړو. دا که تاسو ورته فکر یې دا د دې رنګ بدل شولو مطلب دا ده چې دا پرنټر بالفعل فعال ده او دا کمپیوټر سره وصل ده. دا د یو خبره. او بل دا کله ناکله ځینې ملګري له دې مشکل سره مخ وي چې هغوی پرنټونه ورکړي. لکه اوس دا لس شل ده زه دلته د لس شل کې دلته مې پرنټونه ورکړي دي او دې وخت کې پرنټر فعال نه ده. ما دلته پرنټ ورکړی ده فرضاً دا لس شل پرنټر باندې پرنټ ورکړی ده. اوس دغه پرنټ واخیستل سره دې چې هلته پرنټ فعال نه ده. دا تقریبا شل دېرش صفحې پرنټ یې واخیستل. وروسته خو زما دا خبره یېره چې ما غوندې ته پرنټ ورکړی بیا راځم یو بل ضروري لیکنه یو مکتوب هغه چاپوم هغه نه چاپېږي هغه پرونی لیکنه راباسي. بیا دوی وایي دا پرنټر لیونی شوی ده زړه لیکنه پرنټر نه لیونی شوی. دوی کې فرق دا کس خبره یېره چې پرون ده کمانډ ورکړی و. نو دا زاړه کمانډونه چې دلته جمع کېږي کله کله دلته مې هغې نښه ښکاره شي او دلته مې نښه ښکاره کېږي دا ده دا د پرنټر نښه. نو تاسو به دلته رایټ کلیک کوئ اوپن آل اکټیو پرنټرز چې ده نو دا به ووهئ. دلته چې تا ګوره یو دوه پرنټونه ورکړي دي دواړه پرنټونه دلته پراته دي. نو اوس که زه پرنټر فعال هم وي کمپیوټر سره وصل هم وي نوی پرنټ به نه اخلي ځکه په نمبر کې دا بسم الله والا او دا بل پرنټ پروت ته تیار. نو داسې تر څو نه وي پرنټ شوي نو هغه نوی پرنټ به نه باسي. د دې د ختمېدو لپاره به تاسو داسې چل کوئ دا به کینسل کوئ. لکه دا اوس کینسل کړو یس به یې کوئ. په دې وخت کې تاسو کله کله دا نه کینسل کېږي پرنټر به بند کړئ کمپیوټر سره به رابطه قطع کړي بیا په ښه طریقه سره کینسل کېږي. دا له دې ځینې هم راوستی شي. او وختي چې ما هلته پرنټر اینډ ډیوایس ورته ولیکل دلته چې لاړ شئ لس شل سی واټ از پرنټینګ یعنې وګوره څه پرنټ کېږي. دلته لاړ شئ دلته یې ګوره هماغه ځای راوسته. نو دا به تاسو کینسل کړئ. چې کله دا خالي شولو اوس تاسو مخه خلاصه ده. اوس که تاسو نوی پرنټ ورکول غواړئ نو نوی پرنټ ورکولی شئ ځکه زوړ پرنټ نشته مخه یې څه شي نه ده نیولي. نو په دې ترتیب باندې تاسو بل دا ده چې دې کې چې کمپیوټر کې اول ورډ پروګرام نه ته پرنټ ورکوې دا زیړه شنه نښه چې لګېدلې ده دا به پرنټ اخلي. که ته د دې په ځای باندې بل پرنټر فعال لکه دې ته ډیفالټ پرنټر وایي. ډیفالټ پرنټر دا مطلب چې ډایرکټ پرنټ اخلي. دلته اوس ما سره تقریبا شپږ پرنټر انسټال دي. نو کوم یو نه کمپیوټر اتومات شکل سره حق د اولیت کوم یو ته ورکړي نو دا شنه نښه چې پرې لګېدل که ته دا شنه نښه بل ته راړول غواړې دې باندې رایټ کلیک کړه او دلته به ورته ولیکې سیټ ایز ډیفالټ پرنټر. نو اوس به دا شنه نښه دې نه راوړي دې ته دا به ډیفالټ پرنټر شي. اوس زه کمپیوټر کې پرنټ ورکوم اول به یې په دې باندې پرنټ کوي. او که ته وایې چې د نورو باندې پرنټ څنګه ایستلی شو که ډیفالټ پرنټر خو ما هغه اپسن ورته انتخاب کړو نو تاسو به دلته لاړ شئ پرنټ ته د اپسن انتخاب د دې نه علاوه په بل باندې پرنټ وباسئ دا نښه به ووهئ او دلته لاړ شئ لیزر لس شل ده او دلته دا بل نور پرنټر دي. که هر یو باندې تاسو پرنټ انسټال غواړئ دلته هغه انتخاب کړئ اوکې به یې کوئ. نو دا د پرنټر طریقه هم وشول انشاءالله. او نن موږ تاسو درس همدا پای ته ورسېدو نور په لوی الله سپارو. او دلته همدغه موضوعګانې چې تقریبا 15 موضوعګانې یا د 15 واړه که تشریح شوې تاسو انشاءالله د درس او ویډیو نه استفاده کولی شئ. الله حافظ و ناصر. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.